نن یو څه وختي م راووتلو. ښه موسم دی، داسې ورته وګورئ. نو هاخوا ته بیا نور ماوایلی ښه په ازاده هوا کې به کښېنو. اوبه څښي نو راغلو، وایي تږي یو. اوبه مې ورکړلې، خلاصې مو کړلې هوا، زه ښه مو وکړه، د نوش جان مو شه. دلته چې راسې نو لکه هغه دښتې ته چې راسې سارا ته زویا وایي زه په پښو خېږم، ما شوک شوا مې کړل. ډېرې تېرې ډبرې هم لري دا د ده غره پر سر باندې یو 3 نفره ناست دي. نو دې خوا ته بیا فکر کوم موټر یا موټرسایکل درولي بیا داسې خطرې ژبالانو ورځ ته رابولي د شریخ شپې دي. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. نو بیا هم مازدیګری دی، موږ نو دغه ډیلي روټین یا هغه روزمره کیسه یې چې راووځو. نو زویا او ذکرا راسره دي، ښه ښایسته هوا ده نن، ښه صافه. نو دا څو ورځې مو داسې صافه هوا نه وه لیدلې. نو راځئ ګرځو شاوخوا، کندهار عینو مېنه ده. نو نن یو څه وختي م راووتلو نسبتا نورو ورځو ته، اکثره وخت به راباندې ناوخته سولو. نو نن ښه دی، لمر ولاړ دی، موږ راووتلو. دا نو کندهار عینو مېنه د باغ ساحه ده. دا کباب والا به خوا پر دا سړک باندې پر دې ځای ولاړو، نو اوس یې ایسته کړی دی. د باغ عمومي فوارې ته راورسېدلم، یا د بدخشان دروازې. ذکرا وایي، زویا وایي ما ته سمبوسه راواخله. نن بیا ذکرا یو څه سره ناسوزه ده، خوا یې ګرځي، نو نه پوهېږم چې څنګه خبره ده. زویا وایي نور ورځې به دې شریخ شیان راته خوړله، وایي نن یې زور ته خورم. نو ته خو اوس هم نه یې جوړه، ستا غاښ اوس هم مشکل لري ژوی. سمبوسه دې ښه ده. سمبوسې ما او تا ځان ته راواخلو، دې ته به اوس پیلن شی نه ورخ، بیا به د ماښامه خواته یو شی ور واخلو. صحیح ده ذکره؟ زه مې یو څه وږی یم، لږ وږی یم مازې. دلته سمبوسو دوکان دی. نو سمبوسې مو راواخیستلې. نن بیا ذکرا څه په در سوي دي ژوی؟ خوا یې ګرځي. ډېره مننه، ښه موسم دی، داسې ورته وګورئ. ذکرا وایي نن هېڅ شی نه خورم، زه ورته وایم آیسکریم، وایي هېڅ شی مې زړه نه غواړي. ډوډۍ خورې؟ ډوډۍ ته راواخلم. ډېر یې طبیعت خراب دی، داسې خاموشه ده. زه هم داسې معمولي وږی ولمه، نو ما و زویا سمبوسې راواخیستلې په یو یخه پیپسي بالا. یو ځای به کښېنو ښه داسې په ازاده هوا کې. څنګه زویا؟ نو د ذکرا موډ نه دی برابر، وایي خوا مې ګرځي. د ازادې هوا ته مې ور را تا کړله. ذکرا ولاړ به شو دغسې مخکې، نو هاخوا ته بیا نور ماوایلی ښه په ازاده هوا کې به کښېنو. نن بیا ذکرا په دې مشکل اخته ده، نو نه پوهېږم چې څه مشکل دی. ورځ د زویا غاښونه خوږېږي، بله ورځ ذکرا سره خوندوره نه وي، نو دا دې خیر پېښوي. نو دې خوا ته راغلم، مال دغه ښایسته مسجد به هم در باندې ووینم، ځکه موږ پر دغه لار روان وو.
تر اوسه پورې تکمیل هم نه دی، بند دی. نو چې هر وخت له خیر سره افتتاح سو بیا به دننه ورسو. ښایسته ډیزاین یې ورکړی دی. دا خوا سړکان هم اوس تقریبا بس په اماده کېدو دي، سره جوړوي یې لکه برق یې اماده کړی دی. نو اوس کار شروع دی په سړکانو باندې. خلک وینې په هغو ساحو کې لا ناست دي. دا موټر والا هم راغلو، دلته عکسونه ورسره واخیستله، بالا بیرته حرکت وکړئ. لمر هم پر دغه وضعیت دی. دا د غره سره څه پټېږي. ځو به دغسې مخ ته. ما اراده وه چې دغه غره وخوا ته ولاړ سم. نو ته ګورو چې یو ځای کښېنو که هلته ځو. اوبه څښي نو راغلو، وایي تږي یو. اوبه مې ورکړلې، خلاصې مو کړلې. اوه زه ښه مو وکړه، د نوش جان مو څه. دا دلته راغلل، په دې دښته کې ودرېدله. اوس نو مازدیګر انجوی کوي. سیده به نه ځمه، داسې به را وګرځېږم پر دا ګول سړک باندې. دا داسې چار طرفه ګول سړک دی. مسجد خو نو هغه دی پاتې شو. یو وارې به دغسې ولاړ شو د غره وخوا ته، بیا به له هغه باده راسو، یا به ورې لمونځ وکړو یا به پر دې ځای باندې لمونځ وکړو. بله ورځ موږ دلته ناستو، ماښام ډېره ښایسته هوا وله. راورسېدلو تقریبا، نو دا داسې تر یو ځایه پورې پورته سې، ښه خوند کوي. پښو لرې دی چې هلته به بیا په پښو وګرځېږي، چې دونه خوند درکوي. هغه کوم وخت چې کوویډ-19 راغی، په هغه وخت کې دغه شفاخانه ورته جوړه سوله. دغسې هم سړی ختلی شي په موټر کې، خو دا خوا یې صحیح ده. دلته چې راسې نو لکه هغه دښتې ته چې راسې صحرا ته. زویه وایي زه په پښو خېږم، ما شوک شوا مې کړل. ذکره ته خو په پښو نه خېږه، ته ناجوړه یې. اوه د هغه مخامخ چې دا لاره ختلې ده دغه ته. هسې ځغلي ته ورته وګوره. هلته یې لا ماته وویل موټر به دلته ودرې، په پښو به وخېجو. ډېرې تیرې تیرې ډبرې هم لري دغه غره. دا خو هغه ده وختله. ډېر خوندور شمال لګېږي. لمر لا اوس هم هغه دي، شغلې یې پاتې دي، وینې ذکره د شوس. دا یې څو ورځې چې ګرمي سوله، دغه واښه اوس وځله. دا یې څو ورځې د مخه داسې تکه شنه وه، دا ساحه ټوله مکمله د غره لمن و، دا ټوله ښه شنه وله ساحه. کوم ته خطای شي؟ وخېجه ځه. راسه هغه لرې ده، راسه لرې ده ژوي، خطای شي و. تا ته خو د غره داسې درک معلومېږي ته چې وا دا نږدې دی، هغه ډېر لرې یې زویه. ستړی کېږې راسه. ته نسې خطای ذکره د دې نن راشي تر اوسه تېره ده. سره وخت دا موټر زما څه چالان پاتې شي. ذکره وایي زه هم دلته کښېنم، ته ویم دا شی هوار کړه. ذکره هم کښېنستله، موږ سمبوسې راخیستې دي، سمبوسې به وخورو. ښه ګرمې ولې په هغه ټیم باندې، اوس نو یو څه سره یخې سوي دي. باد هم دی، نو نه پوهېږم چې زما غږ به واوري که یا. ذکرات یې نه خورې؟ د ده غره پر سر باندې یو 3 نفره ناست دي. نو دې خوا ته بیا فکر کوم موټر یې موټرسایکل درولې، بیا داسې ختلي. دې ځای ته هم زه ختلی یم، او هغه سر ډېر خوند هم کوي. دې خوا ته ډېر ښایسته ده، ناستې ځای دا ساحه ټوله تر معلومېږي داسې.
دا نو د کوویډ شفاخانه ده د کورونا. نو موږ ناست یو دلته د خیره سره، ښه یخ شمال لګېږي، ډېر خوند کوي. دې خوا ته یو دوه نفره نور هم ناست دي. تاریکه شوه نو بیا شام اذانونه مو وسوله. شفاخانه کې هم ګروپان ولګېدل. نو که هر څوک مریضان لري الله دې شفا ورکړي. ځکه دلته وینم خلک ورته را روان دي. نو اتمن به یو څوک ایوازان دای مخ تاریکه شوله، وینې شی هم نه معلومېږي. باد هم ډېر دی، بیخي دونه ډېر باد دی، ښه تاریکه شوله، شی هم نه معلومېږي. دلته بیا داسې خوندور باد دی بیخي د سړي زړه نه غواړي د ورځې په اوږدو کې ګرمېږي. دلته چې راشي بیخي سړی وایي چې ناست وایي. زویا وایي زه په پښو تاکېږم. ذکرا یې ورسره شوه کړله، مال ونه غورځېږي، ډبرې دي، توره شپه ده، وایي یا زه په پښو تاکېږم. زه به کرار په پسې سمه، رڼا به ورته جوړه کړم. بس ونه غورځېږي. ذکرا مې یو څه وضعیت برابر شو، بېرته یې بازۍ شروع کړلې. راسئ بلا راوخیږي، راسئ. بس نو راورسېدلم بېرته رڼا ته، بیخي تاریکه وله. زویا دا 2 ورځې کېږي دغه جنجال وشي، ما ته رنګې راواخلم دغه دی چې په دا نیمه شپه بوتلمه، دا مې ور رانیولې. داسې خاص ښه رسم یې هم نه دی زده، خط یې ښه خط زده دی، خو رسم یې نه دی زده. شریخ هم اماده کېږي، بالا نو ورځ ته رابولي، د شریخ شپې دي. دلته ډېر ګڼه ګوڼه یي پر دې مارکېټ باندې، هر څوک سودا کوي. بس نو دا وه زموږ نن ورځ، نو خدای دې وکړي چې تاسو هم پر دې غره او د دې مازدیګر پر منظره باندې خوند را سره اخیستی. نو موږ هم بالا تقریبا کور ته رسېږو، 8 بجې دي. نو تر بیا ښه وخت، د الله په امان.